وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور بشیر احمد په نامه پوښتنه کوي. دی وایي چې څلور پیغمبران ژوندي دي. دوه په اسمان کې دي چې یو حضرت ادریس علیه السلام او یو حضرت عیسی علیه السلام ده، او دوه دانې په مځکه کې دي چې یو حضرت خضر علیه السلام یو حضرت عیسی علیه السلام. نو محترم وروره، صحیح خبر د عیسی علیه السلام ده چې دا ژوندی ده او په اسمانونو کې ده. دا خو نو حدیثونو کې هم ثابته ده او په علماو مستقل کتابونه هم جوړ کړي دي. او د حضرت خضر علیه السلام ژوندم ډیر جنجالي مسئله ده. محترمه علامه ابن حجر هم په کتاب جوړ کړی، علی قاری هم په جوړ کړی، بیخي ډیرو علماو په جوړ کړي. د ما خپل تحقیق دا ده چې حضرت خضر علیه السلام مړ ده وروره، وکذا حضرت الیاس علیه السلام او دا چې حضرت ادریس علیه السلام ورفعناه مکانا علیا، دغه آیات نه بعضې علما استدلال کوي، خو هغه داسې مؤید نه ده. محترم الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې.